کندو وګوره یو موټی وړه پکې نشته. ماشومان ته یې پخه کړم کله تنور کې لاړ شي کله همداسې بیخي پخېږي نه. سبا یې چې لږ راوباسل چینجي یې کړي وو د غریبۍ وړه وه خو بچو ته ګورم نیمې نیمې غوښې مې وبدې باندې جای نه لرو. ماران دلته مار راوتی دی هغې له وجې باندې نه وځو. تخمې ماران دي و هغلته مار راوتی و هلته نه شو وتلی. دلته دیوالونه لږ وهلي دي. السلام علیکم ورحمت الله. راغلی یو د یو نادار خورکۍ غږ له تاسو سره شریکوو. دا هغه خورکۍ ده چې څو ورځې مخکې زموږ کلینیک ته راغلې وه. سترګه یې ډېره بلا خرابه وه. موږ څه ځینې الرژیک او د دې مطابق چې کوم دواګانې وې هغه هم ورته ورکړه. دې سره موږ ژمنه کړې وه چې خورکۍ موږ به راځو کور به دې ګورو. دې ویلې چې زما ژوند په خیمه کې دی که څه هم د دې ستونزې هر څومره وي نو موږ له تاسو سره شریکوو. ملتیا مو وکړئ چې د خورکۍ خبرې له نږدې واورو. خورې ستړې مه شي. اسد کلاره کلاره ده. دا د غریبۍ بچي دی. سترګه مې مجذوبه ده. منډه م بس په دې ډاکټر باندې ده. نور پیسه دارو ته هم وسه نه کېږي نه م ډاکټرانو ته وسه کېږي. غریبۍ کور ده په خځلو پخلی کوو نن یې پخه کړو. فرش هم دا خو همداسې شکېدلی دی. د غریبۍ کور ده نو څنګه وکړو مجبوره یاستو. دغه ماشومې ته د جامې ولې نه دي اچولې؟ د ګرمۍ له وجې ټوله ورځ مې دلته لمبولي دي. ګوره اوبه پرتې دي نه پکی سته ده او نه ښسته او نه بد سته ده. کومې ستونزې دي چې ته لرې اوس؟ نه پکی لرو نه کور کې غله لرو نه پیسې لرو نه د ډاکټر وسه لرو. دې زوی مې جټکه ده اما د کلینیک ته 3 میاشتې بوځم دوا ورته واخلم بېرته یې راولم نو په پیره یې ساتم. ما د تبې د شربت په زور مې ساتلی هغه هم د کلینیک کله چې جټکه راشي پې ته څه کوې؟ نو څه کوم یا همسایهګانو نه مې پیسې یا بل وارې مې خو همسه راغله پې وایي زه په دې ورته څه شی واخله. ځینې ډاکټران ویل چې وس دې نه کېږي دې ته د تبې شربت ساته او د تبې شربت ورکوه بیا په 3 میاشتې یا په دې ډاکټر سره د خدای ښه وکړي په دې ورمنډه کړمه. نو د غریبۍ نه ډېر مانده یاستو. چېرته دی ډاکټر؟ ډاکټر دلته هغه کې د دغه کوڅې نه وړاندې چې دی ورسو جای ولاکه راته معلومه خو داسې ښه نومېږي دغه ډاکټر ته ورسو دی خوار او غریبو سره ډېر کومک کوي. خدای پاک دی بچي سل سره کړي ورته. کوم ځای کې دی ډاکټر؟ داسې څه دا کوڅو کوڅو کې ووځو نانبی ده په نانبی چې ورته وسو اخواته مخامخ ده دا خوار او غریب ولاکه دا ته یې که نه تا خیمه که نه خدای پاک سل سره که نغري جوړ کړي بچي پلاستیکونه راټولوي په هغه مې پخلی کوي. خیر دی ما درمل بیا هم درته راوړي د درد درمل مې هم درته راوړي د سترګې دپاره مې هم راوړي ښه به شي انشاءالله. داسې میزوپه ولا هغې نه له ښه ده خو داسې برېښ کې چې تپ ته وړاندې سم ډېر تپ لري برېښ کې زیاتي سترګه پټه کړم په ټیکري مې نیولې او نور د غریبۍ نه خو زیاتي کندو وګوره یو موټی وړه پکې نشته. ماشومان ته یې پخه کړم کله تنور کې لاړ شي کله همداسې بیخي پخېږي نه. سبا یې چې لږ راوباسل چینجي یې کړي وو د غریبۍ وړه وه. زما د هیلو دنیا خاورې شوه له خاورو سره په کومه ورځ په خپل ځان یې تېروه خو بچو ته هغه نه کوم. دا ګوره ټول پاخه دي دې غاړو ته وګوره د ګرمۍ له وجې دې ته وګوره ټول پاخه دي چې په دې تپ کې بر اسمان چې لاندې دا په راشه سمه دی خورکۍ جاړي ګرمي هم ده موږ ستا غږ واخیستو انشاءالله بیا دې پوښتنه کوو صحیح ده. دا دې خورکۍ ده د وړه ما دې ته جاوله راوړې جاوله اخلي صبر وکړه جاړه مه ښه زمونږ دا ویلې ډاډم ده که دې ښځې به چې کتله خورکۍ دغه یو اندازه کلچیانې دام دي او دا هغه سترګو د خاطره مې درته بیا چکک راوړی او دې کې د درد درمل دي دا هم ستا او باقي دې الله تعالی خیر کوي انشاءالله ستا غږ مې واخیستو که چا هم همکاري کوله
بیرته درته دې ځای ته یې راوړم. ځوروي دې نه علاوه اوړه خو دې نشته دی، ماشومان دې ځوروي، خپله سترګه دې خوږه ده، ماشومان درته ژاړي، په دانو باندې ډک شوي دي. دا ځکه هم ډکېږي چې سولر چې یې نه لرې نو پکې هیڅ شی هم نه لرو، د الله هیله ده، هیڅ شی هم نشته ده. په دې تپ کې دلته اوبه واچوم، دا ځای یخ شي، سړکی هملته پروت دی، هواره کړم چې مه راووځي، هغسې اوس ماسپښین شي د خوا نه بیا بېرته دا پرده جګه کړم، چې ته همدلته ناست یې، خو بچو ته ګورم نیمې نیمې غوښې مې اوبه دي، د باندې ځای نه لرو. ماران دلته مار راوتی دی، هغې له وجې باندې نه وځو، تخ مېز ماران دي. و هغلته مار راوتی و، هلته نه شو وتلی، دلته دیوالونه لږ وهلي دي، د خدای هیلې ته پراته یاست، جالۍ کې دوی ټول په یو چیغه وایي. صحیح دی خورې، خدای دې خیر کړي انشاءالله. موږ پوښتنه دې کوو، صحیح شو.